دا سړی د گیم لوبه کوله چې ناڅاپه یې ولیدل چې د ویډیو د لوبې ځای د ګاونډ سره بیل کول یو شان دی. بیا یې ولیدل چې یو سړی د ټوپک سره په کوڅه کې ګرځي. بې له ځنډه یې هغه سړي پر سر وویشت. هماغه وخت د ملګري زنګ راغی. ملګري ورته ویل چې د ډزو غږ یې واورېد. د حیران شو او ویل چې د خو هیڅ غږ نه دی اورېدلی. بیا یې په لوبه کې خپل ملګری ولید چې په تلیفون کې خبرې کوي. هغه ډیر حیران شو. خپل ملګری ته ویل چې لاس ته خپل لاس وخوځوه او حیرانوونکې خبره دا وه چې ملګري رښتیا هم لاس وخوځوي. خو د باور نشو کولی او خپل ملګري ته ټوله کیسه وکړه. خو ملګري په مسکا سره ویل کېدای شي تا ډیر گیم کړی وي، اوس دې ذهن خراب شوی دی. خو دته لا نور هم شک پیدا شو، نو یې پرېکړه وکړه چې د دې موضوع حقیقت معلوم کړي. د خپل ملګري سر ته ټوپک ونیو او ډزې پرې وکړ. ناڅاپه یې د ملګري د تلیفون اړیکه پرې شوه. د فکر وکړ چې کېدای شي ملګری په غوسه شوی وي او تلیفون یې بند کړی وي، نو ډیر پام یې ونه کړ او لوبې ته یې دوام ورکړ. خو حالات لا نور عجیبه شول کله چې ولیدل چې د لوبې کردار اوس د کور مخې ته دی. د کړکۍ نه بهر وکتل او ولیدل چې یو سړی د پوز په یونیفورم کې ولاړ دی. ډیر حیران شو، بیرته لوبې ته ستون شو. د لوبې کردار د خپل کور دروازې ته راوست او دروازه یې خلاصه کړه. ځان ته یې په سکرین کې وکتل چې معلوم چې دا ټول حقیقت لري او کنه. د پر خپل ځان ډز وکړ او لوبه ختمه شوه.